अस्सलाम वालेकुम څنګه خیر تاسو ټیک ټاک امید ساتم ټیک ټاک په روز جوړ وي آس ما اخلاص تاسو سره مخاطب ده ویل کېږي چې هنر ډیر زیات مهم دی خلک هنر زده کی او مشران به متل کوي هنر زده کی او کندو د پاسه کېږ دین وخت ورل راځي هنر زده کول ډیر زیات عظیم کار دی انسان ډرایوینګ زده کی اکثر خلک وایي چې ډرایوینګ زده کو ګاډي خو نشته ډرایوینګ باندې بس وکم ته ډرایوینګ زده الله پاک باغې ته پر ذریعہ وګرځي مختلف داسې هنرونه دي چې زموږ په پښتنو کې موجود دي تاسو مخ دا ګورئ ټرایبو دغه اپ چې دی دغه اپلیکیشن جوړول دی له وخت ورکول په دې باندې پیسې خرج کول او دا چې کوم دی یو خپل پراپرټي جوړول دا هم څه عام خبره نه ده ټرایبو د دې چې کوم ډایریکټر دی هغه سلامت خان شاهد صاحب دی ټرایبو له وخت ورکو د یو خپل اپلیکیشن جوړ کړی دی زه تاسو ټولو ته خواست کوم که فرض که تاسو لاړ شئ پلی سټور ته هلته تاسو ټرایبو انسټال کړئ چې کله تاسو ټرایبو انسټال کړئ هغې کې باقاعده څنګه چې تاسو فیسبوک انسټال کوئ او هغې کې تاسو ته لیکلي نیم ورکوي پاسورډ ورکوي هغې دپاره تاسو میل یا که فیمیل یې هغه هم پکې د سیکیور ساتلی شئ خو سیم دغه شان د ټرایبو هم ده تاسو ټرایبو انسټال کړئ چې کله تاسو ټرایبو انسټال کړئ کې نیم پاسورډ هر څه د هغې د ویریفیکیشن دپاره هم د ټرایبو په پیج باندې ویډیو شته دی هغه تاسو وګورئ تاسو چې کله ټرایبو انسټال کړله په هغې کې تاسو آی ډي جوړه کړه تاسو دې کې پیج هم اخیستی شئ پیج تاسو څنګه اخیستی شئ په هغې ټرایبو په چې څومره هم په هغې کې آپشنز دي هغې آپشنز کې تاسو ته باقاعده د هر یو څیز نیم لیکلی شوی دی دې ته ورشئ هغې ته ورشئ دې ته نو هغې ته تاسو لاړ شئ په هغې پروسس باندې تاسو په هغې کې پیج جوړ کړئ تاسو پکې ګروپ هم جوړولی شئ اوس ټرایبو یو داسې اپ دی یو داسې اپلیکیشن دی چې هلته تاسو په خپله نامه چې کله تاسو آی ډي جوړه کړئ هغه تاسو ویریفاید کړئ ستاسو په نوم بله آی ډي کله هم نشي جوړېدی او زما پکې خپله چې کوم زما په نامې باندې جوړ شوي دي هغه یې د دې نه ډیلیټ کړلې اوس زه په خپله نامه په دې کې جوړوم بل داسې څوک به هم پاور ونه لري چې په دې کې زما په نامه باندې آی ډي جوړه کړي یا زما په نامه باندې پیج جوړ کړي زه تاسو ټولو ته دغه خواست کوم چې په ټرایبو باندې تاسو خپله وخت ټرایبو ته ورکړئ تاسو چې څنګه وخت فیسبوک ته ورکوئ هغه شان دغه د ټرایبو هم دی ټرایبو ته تاسو وخت ورکړئ دا به تاسو له وخت درکړي دا به تاسو له روزګار درکړي دا به تاسو له ارننګ درکړي د ارننګ په بنیاد باندې تاسو خپل ایجوکیشن هم کولی شئ او تاسو خپل چې کوم سکلز لرئ هغه پې هم تاسو مخ په وړاندې بوتلی شئ نو کایندلی زما په نوم باندې آیډیانې په ټرایبو کې مه جوړوئ په خپل نوم باندې آی ډي جوړه کړئ په خپل نوم باندې پکې پیج جوړ کړئ ستاسو د پیج په وجه باندې چې څوک ټرایبو ته راشي نو چې زموږ چې کوم د ټرایبو سیسټم دی هغه به تاسو ته د هغې کمیشن راکړي یعنی که هغه 5% دی که 10% دی یا ستاسو زیات چې هلته ستاسو کم ویورز دي ستاسو چې کم کولیګ دي کم فرینډز دي ستاسو په ریفرنس راځي هغه به تاسو ته هم ارننګ کیږي د هغې به تاسو ته هم ډالرز ملاویږي ډېره مننه مو کومه بل معلوماتي ویډیو به تاسو دپاره بیا شیر کوو تر هغې د ټرایبو پیج لایک کړئ شیر یې کړئ او آی ډي پکې جوړه کړئ ډېره مننه مو کومه خوشحاله آباد اوسئ